له یو عراقي عربي څخه د یو افغان پښتون ځوان د سترې سیالۍ ګټل. یو افغان ځوان څنګه په څو دقیقو یا منټو کې میلیونر شو؟ دغه سیالۍ ته د افغانانو پښتنو بیلابیل غبرګونونه او تاسو هم خپلې څرګندونې ولیکئ. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د 2024 زیږدیز کال د نومبر پر 13 د شپې ناوخته په ټیک ټاک کې له یو عراقي عربي سره د افغان پښتون ځوان د PK په نوم سیالي ترسره شوه. دغه سیالي 440,000 کسانو په یو وخت کتله. د ټیک ټاک دغه اوڅاره یا مشهوره سیالي یو افغان پښتون ځوان یا د ټیک ټاکرانو په خبره کینګ ولی الله صاحبزاده وګټله. د ټیک ټاکرانو پر بنسټ ولی الله صاحبزاده په دغه سیالۍ کې $1,83,000 چې 12 میلیونه 6,28,000 افغانۍ او 50 میلیونه 8,04,000 پاکستانی روپۍ جوړیږي وګټلې. معنا دا چې په 15 دقیقو یا منټو کې افغان پښتون ځوان میلیونر شو. په ټیک ټاک کې د ولی الله صاحبزاده وړتیا دا ده چې ژبه او اندې تیز دی. د یو کال په موده کې خورا زښته ډیر شهرت او مینوال وموندل او د نړۍ ډیری ټیک ټاکران یې شاته پرېښودل او مخکې لا هم روان دی. ولی الله صاحبزاده د ډیری افغانانو پښتنو خوښ دی ځکه تل یې د پښتنو افغانانو ګیلمن وزیر او پښتون ژغورنې غورځنګ او افغانانو پښتنو په هر غمیزه او پیښه یې غږ پورته کړی. خو ولی الله صاحبزاده بیا د ځینو افغانانو پښتنو ځکه خوښ نه دی چې د ټیک ټاک په ژوندیو خپرونو او په خپلو خبرو کې نږدې له هر چا سره ټوکه سپکه پریوتې او ښکنځلماره خبره کوي. مولا جان لیکلي په تاریخ کې دا لومړۍ شپه وه چې 440,000 افغانان پښتانه ویښ وو. ویل کېږي چې ولی الله ته شاوخوا 200 زمري ډالۍ شوي. د هر زمري قیمت $400 دی. زاهد زاخیلوال لیکلي هسې عربان به هم وایي چې دا د ملنګي زامنې چاته نه بایلي. د عرب د تیلو زمري نه ښکارېدل خو زموږ د جوارو ګلپیانو او شلغمو سم زمري راوتلي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ښاغلي ذوالقرنین باچا لیکلي که یو پښتون افغان ودان او شتمن شي زموږ له کوره څه ځي. بیګا په ټیک ټاک کې د پښتون ټیک ټاکر ولی الله او یو عربي لوبه روانه وه. وګړو ډول ډول ګیفټونه ورته کول. پوهیږم چې ډیری وګړي به یې نه خوښوي او خبرې ورپسې کوي خو د ولی الله بریا ته ځکه له زړه خوشحالیږم چې هغه د ګیلمن جانان او د اکتوبر د 11 د پښتنو توکمیزې جرګې لپاره په خپلو ژوندیو خپرونو کې ډیر کمپاین وکړ او پر هر چا یې د مرستې غږ کاوه. نور د یو چا پر ځاني ژوند د کار درلودلو حق هیڅوک نه لري. هسې هم د ټیک ټاک کارن یو بل ته هر وخت ګیفټونه کوي. دا څه نوې او نابلده خبره نه ده. چا چې ګیلمن جانان او پښتون ژغورنې غورځنګ ته د یوې ذرې ګټه رسولې وي هغه مو سر او سترګې دي. مالیار زاخیل لیکلي ټیک ټاک یو پلیټ فارم دی. څوک به یې ښه او څوک بد کاروي خو یو هیوادوال او توکمپال چې مو په هره برخه کې بریا راوړي ورته خوشحاله یو. په هره برخه کې د افغانان پښتانه همداسې یو موټی وي. یو توکمپال او هیوادوال مو څه د پاسه $1,000,000 وګټل. هم له مالي پلوه شتمن شو او هم یې سیال مات کړ. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.